ملګرو یو هلک و غوسه کېده به. پلار یې اخر میخونه ورکړه، څټک یې ورکړ، ورته ویل چې هر ځل غوسه کېدې په دغه پلاني دیوال باندې به یو میخ وهې. هلک چې اوله ورځ شروع وکړه تر ماښامه یې 20 میخونه په دیوال کې ووهل. سبا ته کوشش دا وکړه چې دا د میخونو وهل خو سخت دي، نو غصې کنټرولولو ته یې مخه کړه. سبا ته یې میخونه کم سو، خو د وخت تېرېدو سره داسې ورځ راغله چې هلک په دیوال کې یو میخ هم ونه واهه. پلار ته راغی، ورته ویل چې پلاره نن خو ما یو میخ هم نه دی وهلی. پلار یې مننه ترې وکړه، ورته ویل قربان دې سم زویه، دا د اوس ته په غوسه بریالی سوې. نو زوی ورته ویل چې اوس څه وکم؟ ویل اوس نو مهرباني وکړه چې دا څومره میخونه دې په دیوال وهلي دي دا یو یو ترې راوباسه. زوی همداسې وکړل، لاړ په میخونو ایستلو یې شروع وکړه، له دیوال نه یې میخونه ایستل. یو څو ورځې وروسته بیا پلار ته راغی، ورته ویل چې پلاره ما خو ټول میخونه له دیوال نه وباسل. پلار یې بیا ورته ویل شابه زویه ډېر ښه کار دې کړی، اوس راځه چې دیوال ته ورسو. کوم دیوال باندې چې میخونه وهل سوي وو لوی لوی چاودونه پکې وو. نو پلار یې ورته ویل چې بچیه غوسه هم همداسې مثال لري، کله چې ته یو چا ته غوسه کېږې داسې ده لکه چې د یو چا په زړه کې میخ ووهې. ټیک ده ته به وروسته بخښنه وغواړې او هغه کس به دې معاف کړي، خو د هغه کس په زړه کې به داسې پرهر یا نښه پرېږدې چې همیش به یې په یاد وي. ملګرو دا کیسه موږ او تاسو ته ښیي چې غوسه کول هم کنټرولېدی سي، او هم ځینې وخت غوسه داسې کېږي چې هېڅ به ضرورت نه وي، خو که هر څومره یو چا نه ته بیا بخښنه وغواړې همداسې یادګار به یې پاتې کېږي لکه هغه وهل شوي میخونه او ترې پاتې نښې. نو کوشش دا کوئ چې غوسه کنټرولوئ او تر هر څه د یو انسان زړه ساتل او انسان خوشحالول مهم دي.